بسم الله الرحمن الرحیم. بفر زتا ته یو خبره کوم. زمان نوم چې علي ډیر په احترام او په عزت باندې اله. السلام علیکم. د شنام بڑوا چې وای چې اوټ لپاره داسې پنشمنت ملګرو یو متل وای سینه کار هلته سکار لوپره هم د شانام خان خلاف راووتل میدان ته. د شانام خان پسې خبرې کړي، په شانام خان پسې کنځاوي کړي دي. شانام خان ورته څه جواب ورکړی دی، دواړه ویډیوګانې په دغه ویډیو کې سره شیر کوم. د لوفرې ویډیو هم وګورئ او د شانام خان ویډیو هم وګورئ. آیا شانام خان به د لوفرې خلاف هم کاروایی کوي؟ لوفرې ولې شانام خان د کنځاوي کړي دي او لوفرې شانام خان ته څه ویلي دي؟ ملګرو مکمل ویډیو مکمل تفصیل په دغه ویډیو کې ګورو، د شانام خان ویډیو هم او د لوفرې ویډیو هم. راځئ دوستانو دغه ویډیو تر اخره پورې ګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. بفر زتا ته یو خبره کوم. زمان نوم چې علي ډیر په احترام او په عزت باندې اله. مونږ عزتدار خلک یو، په عزت پیګو. ستاسو په شانته بی عزت کم مسل غټیا خلک مونږ نیو. زتا ته دا بار خبره کوم. ته دا وی چې ټیک ټاک ته اجازه درکړې دي. دلته آئین او قانون شته، په آئین او قانون کې یو ځای کې دانه دي لیکلي چې تاسو به یو بل داسې پنیشمنت ورکوي که په غب کې او که په حقیقت کې چې هغه غیر اخلاقی وي. بل مونږ مسلمانان یو، مونږ پښتانه یو. زمونږ نه ایمان دا خبره مني، نه زمونږ پښتو مني او نه زمونږ روایت دا خبره مني. دویمه خبره، ته چې کم دا الفاظ چناو کې کنه نو دا ډیر په طریقه باندې کوه. مونږ ټیک ټاکران نیو چې ته دا زمان نوم سره دا کم دویم لفظ استعمالې نو زه ته دا یو خبره کوم چې زه هر څه برداشت کوم، خو ګورې کنځلې زه نه برداشت کوم. هغه هر څومره سړي پر سر کې هر څومره طاقت وی کنه زه هر لیول ته زما سره، خو زه چاله دا اختیار نه ورکوم، نه زه چاته کنځلې کوم او نه زه چاله د اختیار ورکوم چې هغه ماته یا زما فیملی باره کې څه غلطه خبره وکړي. بل زه خبره کوم الحمدلله زمونږ ستاسو د عزت لپاره لګیو، تاسو ته لوپټې اچو چې تاسو غلط کار مکوي، په حیا کې کوي. خو تاسو یې کال ګرل، تاسو یې بی عزت خلک، تاسو کوم ډیرم خطر افتراکاګو، تاسو سمته نه راځي. تاسو پیسو دې حد ته رسولې چې تاسو د پیسو د لپاره خپل ایمانونه خرڅوي، خپل جسم خرڅول، خو تاسو د لپاره ډیره وړه خبره ده. روزانه تاسو د ټولو ټیک ټاکرانو جنکو ویډیوز لیکيږي. دا ولې د کم ځای لیکي؟ خو پیسو ته تاسو نه شوي کنه. کالګر نور څه ته وي؟ خو دې ته وای کنه. زه تاسو بار دا خبره کوم چې ذهن نه دا خبره او باسه چې ته پنجاب کې نو پنجاب کې قانون نشته. ته چې دومره نروي نو د کله چې دلته خیبر پښتونخوا کې پولیس کریک ډاون شروع کو نو ته پنجاب ته تختې دي. نو زه ته دا یو خبره کوم، دومره ستا ویلیو نه دي چې تعالی جواب درکم. خو زمان نور برداشت ختميږي د خبرو سره. زه نور کنځلې د چا نشم برداشت کولی او یقینو ساته دې حتی مې مو بوزه چې بیا تاسو ټول ډیر زیات ستومانه. زه ډیر زیات برداشت کوم. ما کې دومره برداشت نه څومره چې ما تاسو د تھرد کلاس غټیا خلکو خبرې او د تھرد کلاس غټیا خلکو کنځلې ما برداشت کی. نور زه دا کنځلې بالکل نه برداشت کوم. دا ما د پښتو د غیرت د لپاره کول. تاسو زما کور ته زما عزت ته لاس اچوي کنه نو یقینو ساته چې زبا د سره هغه خبرې چیړم چې دا غي به تاسو سوچم نشئ کولای او نه بچا سره د مخ لګولې. زه د آئین او قانون پاسداری کوم او لګیایم چې په دې ملک د آئین او قانون پاسداری وشي. خو دا سیدا چې کوم ځای کې زه پوښوم چې دا خبره داسې نه ده نو بیا به زمانه ګیلن نه کوي. دا زه کلیر کټ یو میسج در کوم. السلام علیکم. د شنام بڑوا چې وای چې اوټ لپاره داسې پنشمنت ده نو الحمدلله ما داسې پنشمنت صرف او صرف ویورشپ ده پر یا شو ما ورکول نه سیدو دومره بے غیرت زنه ما سیدو. دا سوشل میډیا ته د خو صرف اسه غب شپ چلیږي ودر دو نو سارا زما فرند ده سیدا زکل کته نه صرف داسې کار نشم کولای. ما فرند مونږ صرف او صرف گیم یشو جست گیم پیسو ده پرم یشو ودر دو سیدو اور بس گیم وش ما سره پنشمنت نو هم نه ده خاص دي ودر دو چې تما پسې ویډیو غانې کې وای داسې بیرو داسې خر پس بچیا شرم نه دي سي خلکو پسې ویډیو غانې کې د خبره د انګلیسي ګیره دی وایرل کا خر کوسیا او سره نو غل کېږي بیا ما نه کارو شخ په لکه پی کې زنګي او دا کې پی کې ستا پلار را خر کوس بچیا پاکستان صوبه سیدو چې ته څه کې کوم هراسمنت شروع کړه دا